پاکستان ته د شیر محمد عباس ستانکزي تازه او سخت اخطار. عباس ستانکزي وایي که 15 ځنمرګي مې پاکستان ته ورولېږل په هند کې به یې هم څوک راتم نه کړي. سلام ستړي مشاهد د نن پلس چینل لیدونکو وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس ستانکزي چې ډیورنډ کرښې ته د سرحد لابس استفاده کوي په کابل کې له مدرسې د ملایانو د فراغت په یوې غونډه کې پاکستان ته په اشاره وویل که ته د احمد او محمود په نومونو توغندي لرې موږ په همدې نومونو اټوم بمونه لرو. د ښاغلي ستانکزي اشاره ځنمرګو بریدګرو ته ده او پاکستان ته خبرداری ورکوي که 15 تنه مې درپسې واستول بیا به د څوک په بحر هند کې هم نشي ټینګولی. همداشان عباس ستانکزي امریکې ته په اشاره وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس ستانکزي وایي که امریکا له موږ سره دوستي کوي موږ هم د دوستۍ لاس ورکوو. ستانکزي وایي ټرمپ باید له طالبانو سره د تعامل نوې پالیسي جوړه کړي او زموږ لخوا ورته میدان خلاص دی. دوستي او دښمني دوامداره نه وي. هماغسې مو چې پرون له شوروي سره جنګ وکړ میلیونونه کسان مو قربانیان ورکړل خو نن موږ له روسیې سره ښه روابط لرو. امریکا سره مو هم 100 کاله جنګ وکړ خو نن غواړو ورسره ښه روابط ولرو. ټرمپ دې رامخکې شي موږ هم ورته وړاندې کیږو. د پاکستان پر وړاندې دغه توندو څرګندونو ته په ټولنیزو رسنیو کې افغانانو بېلابېل غبرګونونه ښودلي او ځینې یې د شیر محمد عباس ستانکزي دغه زړورتیا او جرأت ستایلی. ویلي دي چې د پاکستان پر وړاندې اکثره طالب مشران چوپ دي خو یوازینی ځینې څو مشران دي چې د پاکستان په خلاف توندې څرګندونې کوي.